ځایونو کې موبایل چارجول څومره خطرناک دي. د خپلواک.com درنو لیدونکو ویډیو تر پایه وګورئ او لایک یې کړئ. همداراز که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. د خپلواک.com درنو لیدونکو السلام علیکم. نن سبا موږ د ټکنالوژي په یو داسې وخت کې ژوند تیروو چې هر یو کس لپټاپ او زیرک موبایل خپل ضرورت ګرځولی دی. په داسې مهال کې که بیا د لپټاپ او زیرک موبایل چارج ختمیږي نو انسان ورسره حتما په پریشانۍ اخته کیږي. موږ د خپل زیرک موبایل او لپټاپ په متواتر سره چارج ته لګوو چې د خپلو ملګرو او خپلوانو سره په اړیکه کې واوسو. په اوسنۍ پرمختللي او د ټکنالوژي وخت کې بیا د خلکو ضرورتونو ته په کتلو سره په عامو ځایونو کې لکه هوایي میدانونو، د اورګاډو تمځایونو، روغتونونو، هوټلونو او د موټر اډو کې د بیلابیلو شرکتونو له لوري د خلکو د زیرکو موبایلونو او لپټاپونو چارجولو لپاره ځایونه جوړ شوي وي چې هر ډول تارونه پکې وي او هر انسان کولی شي خپل زیرک موبایل په وړیا ډول چارج کړي. په موټر کې د موبایل چارجولو تاوانونه. زیرک موبایل او انټرنیټ د یوې پیغلې ژوند واخیست. د موبایل نیولو طریقه ستاسې د شخصیت راز ښکاره کوي. خو آیا تاسې په دې باندې پوهیږئ په داسې ځایونو کې خپل زیرک موبایل چارجول څومره خطرناک دي؟ د امریکا د لاس انجلس ایالت د ټکنالوژي پوهانو خلکو ته یو خبرداری ورکړی دی او ورته یې ویلي دي چې په عامو ځایونو کې د خپل زیرک موبایلونه نه چارجوي ځکه هیکران به داسې ځایونو کې د دوی زیرک موبایلونه هیک کوي او د هغوی شخصي ډیټا ته لاسرسی پیدا کوي. د ټکنالوژي پوهانو هغو کسانو ته چې په سفر باندې وي ویلي دي چې هیکرانو په یو اس بي چارجرونو کې داسې چپ لګولي وي چې ستاسې موبایل یا لپټاپ ته وایروس ورننباسي. همداراز له دغه لارې بیا دوی تاسې ساري او ستاسې شخصي ډیټا پټوي او په انټرنیټ خپروي. بل لوري ته ځایي مسؤلینو خلکو ته ویلي دي که تاسې پرته له پیسو خپل موبایل په کوم عام ځای کې چارجوي نو ستاسې د بانک اکاونټ ناخوندي کیږي ځکه هیکران بیا ستاسې د ډیټا په مرسته ستاسې بانکي اکاونټ ته هم لاسرسی پیدا کوي.